زړه کې د څه شی ګرځي چې په دا خپل حالات زړه خو څه کوي زه په خپله توره زیړی لرم دغه د ګوره لاسونه مې ریږدي أتتنا المواسم مثمرة وفاضت بأطيابها الآنية وفينا الذي ما له موسم بسم الله الرحمن الرحیم ګران ورونه او خویندې خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به یاستئ لکه څرنګه تاسو جریان کې یاستئ چې قمر به د تیر په څېر سږکال بیا هم په ژمي کې لله الحمد داسې یو کمپین په لاره اچولی دی چې په هغه کې مو څو ولایتونو کې دا توضیح وکړه اوس فی الحال لپاره د کابل نوبت دی کابل کې مو څه تیار کړي څومره فامیلونه هم راغوښتي څرنګه خلک مو راغوښتي د هغه به انشاءالله ووینئ دې ته څه ورکړو کوم پیکیج مو برابر کړی دا دی ورونو تاسو یې وینئ الحمدلله د دې لپاره مو داسې پیکیج برابر کړی دی چې انشاءالله په دې ژمي کې به مکمل د دی بساینه ورته وکړي په دې کې څه شامل دي ورونو 3 کمپلې دي ورسره جمپرې دي د ماشومانو شامپو ده بخارۍ ده اوسه پورې داسې کورنۍ شته دي چې هغې په کور کې د ګرمولو لپاره بخارۍ نه لري الحمدلله دا هم ورته برابر کړو همدارنګه بوجۍ اوړه دي دغه د سر پوډر دی چای دی مالګه ده یو کارتن صابون دی دال دی لوبیا ده بوره ده یو توڼه وریجې دي دا هغه شیان دي چې د یو د هر کور ضرورت دی ورته دا مو برابر کړي دا مو د چا په مرسته برابر کړي ستاسو په مرسته هغلته بورډ دی تاسو ته به ښکاري هومن کنسرن انټرنیشنل ارګنایزیشن دی د هغې په مرسته مو دا برابر کړي الحمدلله ورونو په دې خوشحاله یو چې دغسې نړیوالو موسسو مخه مو قمر په برکت باندې افغانستان ته واړوله همدغه موسسې وي چې مخکې کومکونه به سوریه عراق فلسطین لبنان افریقایي ملکو سره کړه خو اوس الحمدلله د قمر برکت دی چې د خلکو مخه مو چېرته راړولې دلته مو راړولې انشاءالله دې نه وروسته به موږ دوی سره نور هم قراردادونه کوو او همداسې چې څنګه مو دا مرستې برابرې کړي د تعلیم په برخه کې همدارنګه په اخترونو کې قرباني دا به هر څه انشاءالله ساګانې دا به هر څه برابرو او همدې په مرسته باندې نو موږ سره اوس ورونه او خویندې به در سره وغږو نور مو په لوی الله سپارم موږ تر اخره وسارئ وفاضت بأطيابها الآنية وفينا الذي ما له موسم لأمعاء څو ماشومان دي په غاړه دي زما یو شپږو ماشومان ته خو مایوبه یې زما دا پښه دې خپله نه ده نه او هغه دې هم نشته نو ژوند څنګه تېرېږي کاکا ژوند والا عمر د تېرېږي نو یو هلکی مې دغه اوس هم د باندې د پردي موټر کله پیدا کېږي ورته نه کله نه پیدا کېږي په ډنډه هغه ژوند څنګه زړه کې د څه شی ګرځي چې په دا خپل حالات زړه خو څه کوي بخارۍ د کور کې اوسه پورې ایښې ایښې لرګي کله څنګه خوځېږي و کاکا مریض یم مایوبه یم مایوبه یې څو بچیان دي دي شپږ ماشومان مې لرل چې یو خدای رانه واخیستو 5 پاتې شو ته په همدغه حالاتو کې د دې سرپرستي کوې ته ګرځېدی شي راګرځېدی خوښم خو بعد دوا مې چې وخوړه بیا نشه یم بیا هېڅ شی هم نشم کار نشي کولی کار کله کولی ژوند سخت تېرېږي د باندې والا دا خو معلومداره خبره ده ژوند خو زما یو بچی ده په 14 کلنۍ روان ده او په کاکا پوښتنه کوله او د خدای فضل د سبق ته کېنولی 18 سپاره کې په یاد ماشاءالله او کور سرپرستي تا په غاړه ده ژوند داسې ډېر په جنجال په ضرورت تېرېږي خو بیا د خدای د خلکو ثبات لري خدای د کامیابه لري چې موږ ته کومک خدای مبارک ډېر احتیاج یم زه په خپله توره زیړی لرم دغه د ګوره لاسونه مې ریږدي او ژوند بالکل دغه یم او دونه ډېر خوشحاله یم چې اوس موږ سره کومک کړی دغه شیونه موږ ته راکړي خدای دې کور ورته ودان کړي او خدای دې عاجي کړي خدای دې ورته جنتونه په نصیب کړي ورونه یو یاداوري درته وکړم دا هغه جامې دي چې کوم یو موږ او ستاسو په هر ژمي کې موږ تاسو ته غږ کوو چې تاسو خپل
چې نه استعمالوي هغه جامې موږ ته راکړي موږ به دغسې کاکا ته دغه دلته ورکوو خارین له روړکې د خټون غریم جوړ کړی هغې کې بس د غسکار ماره چې هغې ته ناست یو او دغه موږ سره کوم وکړه الله یې تاسو سره ښه وکړي انشاءالله ګزاره به دې پې کېږي زړه نه خوشحاله شکر مساله مو خوشحاله خوان مې په هغه کې کندور کې شاید شو کور ته تلله جنګ کونډه ښه دوه مې اولادونه دي یو مې زوی دی یوه مې لور ده دې ټولو سرپرستي ته کوې هر یو نه پوښتنه کوې ښه خبر به وروري کونډه یم یتیم یم یتیمان را په غاړه دي نارینه اولاد نه لرم کوي بعضې وایي اولادونه مې شهیدان شوي دي بس دا ملک دغه حال دی پکې الله دې رحم وکړي دوستانو هغه ورونو نه خواهش کوم وس مو پوره وي راځئ په دغه سختو شرایطو کې د دغه خلکو لاس ونیسو څوم دا دې مې اوسه پورې لګیا و ده دعاګانې کوي درته نو همدغه وخت مو د دې غریبو مسکینانو دعاګانې واخلئ مستقیما به الله درته قبلوي صدقه هغه شی ده چې هیڅ کله په مال شی کېږي نه کمیږي او نور به هم زیاتېږي بل اطمینان او سکون ډېری داسې خلک دي ورونو چې هغې خبرې واوري هغې تاسو مطالعه کوي مال او دولت هر څه لري ورې یو شی چې نه لري اطمینان او سکون په زړه کې نه لري دا اطمینان او سکون پسې دی اکثره خلک ګرځي خو چل نه ورځي چل به موږ دروخي فقط دغسې مسکینان دغسې غریبان د دوی لاسنیوی وکړي د دوی باندې خرچه وکړي د دوی ضرورت رفع کړي نو انشاءالله تاسو امتحان کې چې ستاسو زړه کې اطمینان سکون خوشحالي هر څه به در پیدا کېږي نو هغه ورونه که غواړي همداسې موږ همداسې خلک راوغواړو هغې سره مرستې وکړو نو په لینک باندې په سکرین درته لینکونه ښکاري ټلیفون نمبر هم درته ښکاري وټساپ نمبر هم شته نو موږ سره رابطه وکړي انشاءالله دغسې ستاسو خویندې ستاسو ورونه ستاسو پلاران او ستاسې ورونونه به موږ راغواړو او دوی به انشاءالله موږ لاسنیوی کوو نور مزه خپله په لوی الله سپارم الله مو خوشحاله آباده او سوکال لره السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ولا تنحني نفسه السامية تطيب القناعة في يده ولا تنحني نفسه السامية فهل أينعت يدنا مرة وأهدت له لمسة